السلام علیکم ویلکم ټو میډیسن ان پښتو وذ فیاض یوټیوب چینل ته که تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ تر څو دې ته ورته نورې ښکلې ویډیوګانې تاسو ته میلاو شي. نن به مو خبره کوو د یو داسې ایټم باره کې چې دغه ایټم اکثر خلک استعمالوي خو د دې په فواید او په استعمال په صحیح طریقه نه پوهېږي. نو نن موږ راوړی دی تاسو ته یو بل بهترین ایټم. که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زموږ چینل ځان سره لایک سبسکرایب او شیر کړئ تر څو دې ته ورته نورې ښکلې ویډیوګانې تاسو ته میلاو شي. نن موږ خبره کوو د یو داسې ایټم باره کې چې د دې فواید څه دي د دې نقصانات څه دي دا په څه کې استعمالیږي او څه لپاره دا ډېر ګټور تمامېدی شي. نو راځئ چې مونږ درته وښایو دغه ایټم. نن مونږ خبره کوو د سیاسي ازار باره کې. سیاسي ازار یا 1000 ملي ګرام چې دی د دې فواید دوباره کې اول خبره کوو. اکثر دوستان دا استعمالي خو د دې استعمال هغه صحیح طریقه نه کوي. نو صحیح د استعمال طریقه یې دا ده چې په ورځ کې یوه دانه په یو ګیلاس اوبو له حد اقل نیم ګیلاس اوبو کې واچول شي او هغه ښه منحل شي هغې نه بعد وڅښل شي. دغه یې د استعمال طریقه ده. همدارنګه د دې یو بهترین فایده بله دا چې اکثر په دې ګرمۍ موسم کې اکثر خلکو شربت ته زړه کېږي. نو که یو بوتل اوبه سړی ځان سره ګرځوي او د هغې په بوتل اوبو کې 2 دانې له یو دانه دا میکس کا او ښې منحل کا او داس کی نو دې سره به د بدن هغه کومه زیاته خوله چې ځي او د خولې په وجه باندې د زړه ستړی کېږي له کیلشیم کمی راځي. نو بهترینه خبره دا ده چې په دې کې کیلشیم پلس ویټامینز او ویټامین D3 او نورې فارمولې میکس دي. نو دا دې لپاره هم یو بهترین دی چې کله په ګرمۍ کې سړی نه خوله لاړه شي د هغه زړه بندېږي یا ساه بندېږي یا مطلب هغه باندې خوله ډېره راځي نو هغې دپاره هم دا یو بهترین ایټم دی او د په استعمال سره دغه مشکل هم حل کېدی شي. بل دا دی چې د دې پیدا کېدل هم ډېر اسان دي. ملټي نیشنل کمپنۍ جوړ کړی په هر میډیکل سټور کې په اسانۍ سره پیدا کېږي. نو د دې استعمال ډېرې بهترینې فواید لري او هیڅ سایډ افیکټ نه لري یا داسې کوم مشکل نه لري چې یو سړی استعمال کړي او هغه ته مشکل جوړ کړي. نو د کیلشیم دپاره هم د هډوکو د طاقت دپاره هم د وجود د طاقت دپاره هم د بدن د طاقت دپاره یو ډېر بهترین ایټم دی او بل پرایس هم مناسب دی. که موږ وګورو دا لس ټیبلټ په 300 یا 300 روپۍ پیدا کېږي. نو پرایس هم مناسب دی او بل فواید ډېر زیات دي او نقصانات یې نشته. نو موږ تاسو ته ریکمنډ کوو چې دغه ایټم په صحیح طریقه استعمال کړئ. نو هم به د اوړي په موسم کې دغه بدن نه چې خولې ځي د هغې په وجه باندې زړه ستړی کېږي بدن کمزوری وي لړزه پرې راځي. نو د دې ټولو دپاره دغه یو بهترین ایټم دی او د دې په استعمال سره دغه مشکلات ختمېدی شي. نو د دې استعمال ښه طریقه موږ تاسو ته اول وویله په همدې طریقه استعمال شي نو هم فواید یې ډېر زیات دي او نقصانات یې نشته. بل اکثر دوستان نو چې وي هغه لږه مطلب ګیرې چې کله غټه وي نو هغه کوشش کوي چې دې ګیرې ته لاس چې همداسې لږ لږ وباسي لږ لږ وباسي دغه ټینشن په وجه دا یو عادت واخلي. نو د دې دپاره هم دا یو ډېر بهترین ایټم دی. د موین پوینټ پکې دا دی چې دا دې دپاره هم یو ډېر بهترین ایټم دی ځکه چې کله دا ګولۍ تا خوله کې واچوله خوله کې اړی رړی نو په دې په وجه باندې ستا هغه سوچ او ذهن د دې ګیرې د ویښتو نه اوړي. نو دې دپاره هم دا یو بهترین ایټم دی. همداسې که موږ وګورو اکثر دوستانو ویښته وځي د ویښتو دپاره هم دا ډېر فایدهمند دی ځکه کله چې په وجود کې کیلشیم او ویټامین کم شي نو د هغې په وجه باندې کېدی شي سړي ویښته وځي ویښتې غورځېږي ماتېږي. نو د هغې دپاره هم دا سیاسي ازار یو ډېر بهترین ایټم دی او دې په استعمال سره د ویښتو او د طاقت او د وجود د کمزورتیا مخنیوی کېږي. نو دا یو ډېر بهترین ایټم دی پیدا کېدل یې اسان دی په هر میډیکل سټور کې په اسانۍ سره پیدا کېدی شي. نو د دې په استعمال سره ټول مشکلات حل کېدی شي. نو پکار ده چې هر یو کس د وجود کمزورتیا لري لړزه لري یا ساه بندېږي زړه یې ستړی کېږي یا خوله پرې ډېره راځي او هغه د دغه مشکل په وجه باندې ډېر په عذاب وي نو دا کم از کم 3 ډبې واخلي. نو 3 ډبې تقریبا په یو ډبې قیمت 300 روپۍ یا 300 یا 300 روپۍ دی. نو د 3 ډبو قیمت 900 روپۍ راځي او په دې روزانه یو ګولۍ ته استعمال کړي نو دغه مشکل به هم ختم شي او بل په یو ښه مناسب قیمت باندې هم دا درېواڼه پیدا کېږي. نو که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو ځان سره لایک شیر کړئ تر څو نور دوستان هم زموږ چینل سبسکرایب کړي او دې ته ورته نورې ښکلې ویډیوګانې موږ تاسو ته راوړو. نو د بلې ویډیو پورې د الله تعالی په امان د خپل صحت خیال وساتئ. الله هم خوشحاله او آباد لره.